انا لسه وقت الولايه بقى كده تقدر الولايه ممكن يقولوا شو بديك اكسجين او وين شابيرين بشوف ولا الولايه زوم سره څنګه کله دا ستوري په لنګس کې زوم سره ټریکیا ډیوایډ شوی هغه د پایپ په شان شکل جوړ دی د برانکیول وي د هغه برانکیول په اخر کې دا وړي وړي تیلی کې دي ته موږ الولاي وایي او یو ته موږ الویلس وایي بشوف وس دا سبق چې دا دی وړو وړو تیلو باره کې الولاي باره کې او له خبرو کې څه د کوي ار پرفیکټ ریسپیریټری سرفیس دا د ټول نه مکمل او بهترین ریسپیریټری سرفیس دی ریسپیریټری سرفیس مطلب دا دی چې دا هغه ځایونه دي چې په کوم ځای کې د اکسیجن سره وینه شاملېږي داسې په بدن کې بل ځای نشته لکه څنګه چې په دې ځای کې وینه او اکسیجن چې دی شاملېږي د دې په شان بل مکمل ځای نشته ټیک شو په دې کې څه خبره ده تین واړ مطلب دا دی لکه فرض کړه دا زموږ سره یو الویلس دی د دې چې دا کم وال دی دا لکه څنګه زموږ د کمرې دیوال دی ټیک شو دا بالکل نری دی ټیک شو دا نری جوړ دی څونه نری دی سنگل سیل تھکنس لکه یو سیل تاسو راوالی دی هغې چې څونه پیړوالی دی هغونه چې دی دا زموږ سره د دې اول کې دی د هغې مقداري جوړ ټیک شو بله خبره پکې څه ده دا خدای پاک څنګه پیدا کړلی هیو ا لارج سرفیس ایریا دا چې څونه ده اوس دا الولايه چې دا موږ نه ښکاري دا مایکروسکوپي دي دا مایکروسکوپ باندې موږ ته ښکاري ټیک شو خو دا چې دا هیو ا لارج سرفیس ایریا دا چې خدای پاک څونه جوړه کړله دا د اکسیجن او د وینې د میلاب دپاره پوره ده لکه تاسو سوچ وکړئ یو ښکاري نو او بل په دې کې دا دواړه څیزونه چې دی میلاویږي نو دا به الله پاک څنګه جوړه کړي ډیزاینینګ به څنګه پوه شوې بل خبره پکې څه ده ار موایسټ مطلب دا ده چې دا به زموږ سره وچه نه وي ټیک شو ځکه که فرض کړه دا موایسټ نه وی په دې کې نمي نه وی نمي په دې کې د وینې د وجې راځي که فرض کړه په دې کې دا نمي نه وی نو دا اکسیجن او دغه وینه چې دا بیا د یو بل سره نه میلاویږي د دې موایسټ کېدو د وجې نه دلته کې دا اکسیجن او دا چې دی زموږ سره میلاویږي ټیک شو نو د اکسیجن او د وینې میلاوېدو دپاره الله پاک ورله ډېرې بانې جوړ کړې ټیک شو بله څه خبره ده ار سراونډېډ بای بلډ کیپیلریز او د دې نه چاپېره چې دی نرینې رګونه چې دی ډېر شی چاپېره ټیک ده بله څه خبره ده هیو ا سپلای اف فرش ایر او دې ته په مخه باندې د فرش ایر سپلای چې دی او د کېږي لکه موږ اکسیجن 24 ګنټې راکړو د خپل مرګ پورې نو دا تازه هوا چې د دې ته ځي ټیک شو تازه هوا ورته ځي او دا غاړې د اړه طرف نه دې ته سره ځي وینه وتړي دې پر پوه شوې په دې خوښې کې ما تاسو ویلو چې زموږ سره 70 لاک الولاي دي که وایي که فرض کړه 70 لاک الولاي موږ راوالو د دې لنګس نه د دې نه به څونه څه جوړ شي چې کوی if all alveoli of lungs are bladed and put together their surface area will be equal to that of tennis court tennis پیژنئ ټینس چې خلک کوي آباد دي شوي وایي که فرض کړه دا ټول الولاي تاسو راوالئ او دا داسې خورې کوي نو په کوم ځای کې چې دوه کسان ټینس کوي د دې نه واغوره ځای جوړ شي دا الولاي جوړ ډېر دي څه پوه شوئ دا ټول الولاي د دې پړپوسان نه راوالئ او دا داسې خورې کوي نو په کوم ځای کې چې خلک ټینس کوي د هغو چې خپل ځای ایته ټینس کوټ وایي لکه فرض کړه دا کمره د بلې کې موږ ټینس کوو نو دا ثابته کمره به د دې نه ډکه شي د دې مثال به داسې شي لکه مونږ چې د دې الولاي نه یو کارپېټ جوړ کړو دا موږ داسې وخورو او خلک پکې بیا ټینس کوي دا دونه دي پوه شوئ په دې کې اوس عجیبه خبره څه ده چې دا مایکروسکوپیک دي موږ یې اینو لکه تاسو چې دی کله قرباني کوئ که نه څاروی حلال کوي د هغه پړپوسانو کې تاسو نه داسې شیونه لیدلي نه ښکاري مایکروسکوپیک او بل طرف ته دا خبره کوي چې راوالي نو ټینسکوپ چې دی هلته جوړېږي نو دا الولاي په باره کې خبره پوه شوې څه کوی چې زموږ سره والي چې دی بالکل نری دی لارج سرفیس ایریا دا چې څومره جوړه ده نو هغه د اکسیجن او د وینې د میلاب دپاره چې دا هغه نو دغه ځای چې دی پوره دی بل به دې کې نمي او د هغې نه علاوه چې دی ار سراونډېډ بای بلډ کیپیلریز د دې نه چاپېره چې دی نرینې رګونه او دې ته د فرش ایر سپلای چې دی هغه په مخه باندې کېږي پوه شوې لکه ټول الولاي راوالئ نو ټینس هغه پیچ چې دی هغه جوړ شي دا الولاي باره کې خبرې دې پر پوه شوئ